الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى والعافين عن الناس، وقال الله تبارك وتعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: عباد الله اعفوا تعذوا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال إلا زاده، وما زاد الله لعبد بعفو إلا عزه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو د کونړ ولایت د رادیو او تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو، نن ورځ تاسو سره په یو بهترین او ارزښتمنه موضوع باندې چې عفو او بخښنه ده، په دې باندې تاسو سره ملتیا کوم. هیله لرم چې تر پایه راستم شئ، د دې دپاره چې الله عز وجل ماته او تاسو ته په دې باندې ګټه راورسوي، فایده راورسوي. مؤمنانو عفو وایسته، چاته عفو پکار ده او د عفو ډولونه او د عفو ارزښت او قیمت. مؤمنانو دا به واورو. اول به تعریف د دې وکړو. عفو او اعفا دا ورانولو ته ویل کیږي، اثار یې ختم شي. لکه یو کفاره ده، کفاره پردې ته ویل کیږي چې یو جرم او جنایت شته، په هغې باندې پرده واچول ایسته پټ شي. ځکه په ماده د کافرې کې دا ماده پرته ده. کفر ته هم کفر ځکه ویل کیږي چې هغه سړي ایمان او عقیده د توحید او د اخلاص هغه پټه کړله، نه ښکاره کوي. دغسې تخم څوک په پټو کې پټوي او خاورو کې، هغې ته هم دغسې ماده استعماله شوې ده. نو هغه د کفاره مؤمنان چې کله د ګناه له امله یو حد د هغوی نه یو جرم وشي او په هغې کې کفارې ورکوي، په دغه ګناه یې پرده واچوله. دوهم عفو ده. هغه عفو دې ته ویل کیږي چې په هغې باندې لاس راښکدلی شي او استورانه شي او له منځه لرې شي. نو بیا عفو دې ته شاملیږي چې ګناه ختم شي او دغه ګناه سر هم ختم شي او یادې هم نه، دې ته ویل کیږي. مؤمنانو عفو ډېر اوچت صفت دی. عفو د مسلمان مؤمن بل مسلمان مؤمن ته په هغه تیری او جنایت او جرم چې د ده په حق کې کړی دی یا د ده په مال شتمنۍ او حقوق کې، دقیق کې عفو راځي. مؤمنانو کله د عفو ارزښت ته سړی وګوري، بیا عجیب فکر ورته ورشي. عفو کوونکی نوم د الله دی. حدیث کې راغلی دی: اللهم انک عفو، یا الله ته عفو کوونکی. دوهم دا ده چې د الله نبی فرمایي تحب العفو، یا الله عفو ډېره خوښوي. الله عز وجل عفو ډېره زیاته خوښوي. حدیث کې راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بم په هر هغه شي کې چې هغه ته به وړاندې شو نو چې خوښوو به هغه به عفو خوښوله، صرف په باب د قیاس کې، ځکه دې کې د الله حکم راغلی دی. نو په دې وجه باندې یو سړي ته به ویلي چې د الله بنده دا معاف کا، دا عفو کا، ولکه قصاص غوښتنه به کوله، نو به د الله حکم و، ځکه الله ویلي چې به قصاص وکړي، به په دا کو. نو د دې وجه نه په عامو شیانو کې به د الله نبي صلی الله علیه وسلم عفو ډېره زیاته خوښوله، خوشحالېده به. مؤمنانو عفو د الله نوم دی، د الله خوښونه، د الله دا صفت خوښ کړی دی. د انبیاء علیهم السلام اوچترین صفت د عفو دی. ته ګوره د انبیاء علیهم السلام سره څونه د قومونو او د منکرین او مقابله کوونکو ظالمان نه زیاتې کمې شوې ده او هغوی عفو کړې ده. که دا موږ خپل نبي صلی الله علیه وسلم را یاد کړو چې په ده څونه سختې او تنګې تېرې شولې، خو د الله نبي صلی الله علیه وسلم عفو کړي دي. که دا د خپلو ترونو ابولهب هغه ظلم زیاتې ته ته وګورې چې په هغه طارق المحاربي هغه روایت کې راغلی دي چې هغه ذیلمجاز په میله کې او په کاڼو رسول الله صلی الله علیه وسلم شته وینې که دغه د ولید ظلمونه، دا د ابو جهل او د امیه دلې، د عقبه او شیبه دلې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې را ایثار کړو، داسې به یې ووالو. ډېر کرتې به په د یو چا د ډیران هغه ګندګي راوړله، په وا به یې اچوله. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی د لاسه طائف ته لاړ
هلته په هغه باندې ظلم او زیاتی وشو چا ورله پناه ورنه کړه د پناه نه علاوه پسې راوړي په کاڼو یې ویشتل ور محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ملائک راغلي دي د غرونو ملایکې وو تندرونه غواړي د غرونو باندې او پر داسې راجوخ کو وزر کې به یو د ځمکې نه به ولو وای نه قوم لا يعلمون دا داسې قوم دی نه پوهېږي الله عز وجل به دوی ته یا هدایت نصیب کی یا به دوی بچو ته نصیب کی د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته وګوره ویني شوی دی د دوی د لاسه دونه ویلي دي چې کیف یفلح قوم شجوا نبیهم هغه قوم به څنګه همیشه خپل نبی زخمی که دونه کلمه د افسوس ویله نور ګوره سخت خیرې نه دي کړي محمد رسول الله دوی ته عفو وکړه ته ګوره هغه مشرکین هغه خلک په خپله دا وایي چې موږ سره به رسول الله څه معامله کوي کله چې فتح د مکې وشو کوم وجني عام دا موږ له پکار دی چې مړه کړي کوم په دار کوي کوم شړي ځکه محمد رسول الله هم شړلی و مدینې ته بیا هلته هم پسې ورغلي و د هغه ملګري هم نه پرېښوده د د وجلو هوډونه او نیتونه هم کړي وو نو چې اوس موږ باندې غالب شو پته د مکې وشو هر څه چې موږ څه کوي ځمکې ګرولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناشنا وینا ته وګوره چې موږ ویل د پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام سنت دي عافیه مؤمنانو هغه دا ویلې چې د مکی قوم او خلکو ستاسو او زما مثال د یوسف علی السلام او داغه د ورونو دی یوسف علیه السلام ته داسې ویل چې لا تصریب علیکم اليوم په تاسو باندې نن زه ځان نه غوره کوم تاسو ته ذلیله نه ویم او انتم عتقاء لله زه تاسو د الله لپاره آزاد وي ته ور الله د پاره آزاد وي حتی تر دې پورې یوسف علی السلام د سی عفو وکړه چې دې د پاره چې دا ورونه خپن شي هغه بدین نه را یادي صرف دونه وای چې شیطان زما او زما د ورونو په منځ کې و وسوسه واچوله خفګانې جوړ ک نور کوی ته غرزول وهل او ټیلول او گزارل او هغه شړل او هغه به خرڅول په ناچیزه پیسو باندې او رکول به رحمت دوی دا نه را یادي چې د لپاره ولې یو خفګان خبره چې د زیاتی چې چاته را یاد کی چې عقل منی په هغه دغه لپاره کافی ده مؤمنانو د سعافي او تو ګوره د سعافي لاړ او ته وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل قوم هم د سعافي وکړ د دې وجنه قران کریم یو خبره ته اشاره کړې د مؤمنانو د ډیره ناشنا خبره الله عز وجل د سی وی هر هغه څوک چې تو تعفو او بخنه وکي ظلم زیاته کړی دی په حق ستا په حق کې ستا په عزت کې ستا په مال کې ستا په نفس کې وهل ټکول حق نه جبر ظلم کړي مؤمن او ته معاف کې فاذا الذي بينك وبينه عداوه كان ولي حميد هغه سړی چې ستا او دغه ترمنځ بدی او دشمنی او داوه دسي ګرم دوست به دي شي چې به تا باندې سر ور کوي ډیر عجیب ده یو خو بده کې زته د یو سنت نه یو واقعا ذکر کوم دوهم به بده کې یو ژوندې مثال مؤمنانو یو مثال دا غینه ده دی ته ګوره سهیل ابن عمرو البیضاء دا هغه سړی چې د مکې په د مشرکینو په هغه مشرانو کې یو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صلح حدیبیه کلام دا نماینده و مرکچی او راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تړون وکړ چې نه سکال به نه راځي کال به راځي دا به د سرن توري به سرنې کوي د حفاظت د لارې هغه په کاټیو کې بندوي زمونږ نه څوک درغه به ته به راکوي زمونږ او تاسو زمونږ نه چې درغه به راکوي تاسو نه چې راغی موږ به نه درکو دا عمر ویل یا رسول الله فما دنیته دون بیکاری ولیکو الیس قتلانا فی الجنه زمونږ مړي په هغه جنت کې نه دي شهیدان نه دي ویل یا عمر تلک صبر وکړه به دې بخیری الله عز وجل خیر ویو او راي وسزکه دې ته سوره فتح ویله دا مقدمه د فتح ده او دا برازي ان شاء الله ما قصي وشل دا سهیل بن عمرو په دغه ټکو باندې په داسې سختو حالات باندې زوی په زنجیرونو تړل هغه اخلاص او به رسول الله ورکه چې انبیا علیهم الصلاۃ والسلام ډیر وفا کوونکي دي زه دوی صداشمن او عهد نشم ما تول او دا الله زولیکل ته واپس الله بستا د پر خلاصون لاره هغه جړلې مؤمنانو خدا سره دونه سخت ریزو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا چې کله خط لیک رسول الله صلی الله علیه وسلم علی نو لیکل کوي دسی ولیکا چې دا لیکل دي د محمد رسول الله او موږ ته پر رسول الله ما نه پیژنو محمد ابن عبد الله هغه زده سی ولیکا هغه زه نه لیکم دسی
رسول الله صلی الله علیه وسلم خو لیکل تنو یاد علي ته زته راخه وا څنګه قلم څنګه کما ګوته څنګه کم خو زما دس نو چې دا یې وکړه دوی د رسول الله نوم په یو کاغذ کې نه مانه د تړون هغه الله په قرآن کې نازل او قیامت پر بل محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار ته ګوره دا د رسول الله نوم یې نشو برداشت کولای کله چې دا سړی د بدر په باندېانو کې زخمی شو دغه عمر او نور صحابه کرام فرمایي یا رسول الله دا سړی و به یو ځای کې پاتېږي داړې به چینګي او به خبرې کوي پرېږده چې دا داړې دې وباسو غاښونه او ایسته سر دې قلنګ رسول الله فرمایي ان لسحیل شانه سحیل لپاره یو عقل یو شان دی پرېږده تاسو به دنه ښه کارونه وینئ خیر دی تېروتی دی معافیک بیا د هغې نه وروسته فتح د مکې وشوله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي والله وای زه داسې حیران شوم چې د عباس د وخي مخې ته ولاړ د رسول الله قصوا او د عرفات غونډې د عرفه ورځ د رسول الله خطبه وی حجۃ الوداع کې اخرنۍ خطبه علي وړاندې ولاړ چې د رسول الله واز دغه کې ورسي په دې منځ کې سهيل ابن عمرو میول د بیضا میول د سهيل هغه بیضا ابن عمرو البیضا چې دغه ځای کې ولاړ دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به رستا چې کله سر رکوټه کوي مؤمنانو دا غینه رستا نو دا د رسول الله وختر اخلي سترګو پوری نیسی وای ما تاقا وخرایات شو چې تو ګوره دا سهيل رسول الله چې تعافو وکړه د انسان دی جو کریم ابن جلب ویلي وای زما پلارم د رسول الله دشمنو زما خرم دشمنو زیم دشمنو شل کاله لاړ د ایمان نه یمن ته وڅخه به رسول الله دغه خزه ته خزه رااله مطالبه وکړه امني وغوښته رسول الله لمن ورکشراغه رسول الله خسته استقبال وک عافيه او تو کړه او دا وی چې مرحبا بمؤمن مهاجر هغه مؤمن مهاجر چې د ایمان نه څختېدل په هجرت کې ایمان راوړ ستړی مشو په خیر دی راشي هغه به د انسان دی جوړ شو چې به په هغه موت غزا کې او يرمو کې د خلکو سره بیعت په مرګ باندې وک چې څوک دی چې ما سره بیعت په مرګ باندې کوي چې موږ باندې راوپس کیږو او د الله کتاب به په سینه باندې هم د قسینه ولې چې کلام ربي موږ ډیره زیاته ناشکری کړی دا مقابلیم کړی دي مؤمنه به د قصي خلک دی جوړیږي د نه دسي ګرم مرګري جوړیږي چې غواړي چې څوک ستا تل لپاره دوست شي او ملګری دي شي ته یو ځای کې عفو وکړه کاغه څه ویل ته دی غلې شه دغه رنګي یو ژوندې مثالو په یو ځای کې یو ملګری ویلی یو چا بدی ذکر چې ډېر سخت ظالم او سخت بد انسان دی ولې و د پلانکی سره داسې جوړ چې هر څه ته وای هغه ولمني بیا موږ ته پوښتنه کې دا ولې وای دا د کار شوی چې دې سړی بچو سره سخت ظلم وک حتی وجل الله خلاص کړ کله چې جرګه کې ناستله په دې سړی غټ جرم کې خود عذرونه پکې خود د مالونو او دا سړی ومنل چې بالکل کومه مزیته مې بچو کړي کله چې دغه خبره رالوي ویل چې خلکو ستاسو جرګه وشو دا هر څه ما د الله د فار معاف کړی دي او دا زما ورور دی خیر د شیطان او تیرستلې به دا سړی د دقه نه روسه د دې سړی دسي شو چې زیاو ته پرېدا مخکې د مزه او اره خبره چې سخت شي د منی د بل چا نه منی الله ویلی دي کنه چې داسې به ولی حمیم ګرم مرګي مؤمنانو عفو کې ډېر خیر دی عفو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای صدقه مال نه کمي صدقه او عفو باندې د سړي عزت زیاتیږي چا چې عفو کړي رب ته عزت ورکړي عباده ابن صامت به ویل خلکو کې عزت غواړي عفو وکي د دې وجنه مؤمنانو بل هغه د چې چا باندې ظلم وکړي شو د دې ظلم یو څو بدلې رب العالمین کده معاف کړه د ظلم او زیاتې د غسړی ته او چې دا مؤمنی الله به څو کې څو کارونه یو حدیث کې راغلی دی دا به د نفس کفاره شي د نفس دا رب العالمین د دې عفو خاطر باندې د بدن په جهنم کې نه سيزي دوم د ګناونو بخنه بشي رب العالمین به معاف کی درېمه دا ده چې هغه خلک چې عفو کړي دي سره د قدرت نه وسه وشو بخنه وکړه الله به راوغواړي على رؤوس الخلائق د مخلوق په سر باندې یو به د حور نو رب العالمین اختیار ورکي چې کومه خوخي دي یا رسول الله دا څوک دی وای دا خلک دي اذا قدروا غفروا کله چې وس پیدا شي انتقام واخلي بس استعفو کوي دا نه چې وس مې نوبت راغی او وس مې هغه سلطه رااله او وس در باندې قادر شوم او دا زبه وس دسه وکم دا غلط کار دی مؤمنانو کار باندې مؤمنانو ناشنا واقعات وګوره د عبد الله ابن زبیر رضی الله د مکی امیر دی معاویه رضی الله د شام دی په دې کې د معاویه رضی الله تعالی عنہ د
عبد الله بن زبیر شریک تختیز مکی دی په یو علاقه کې عبد الله بن زبیر د خپل زمکو لاړو مریان پکې ګرځي په دې منځ کې د معاویه رضی الله تعالی عنہ خادمان او مریان دلته راوختي دی او دا دی وغه دي واوړ یو به خط ولیک معاویه ته چې دا خاطر خو قبل کلستا مریان او دا خادمان زما پټی تر واوخته زما استاد به یو شان یو کار بمی چې خلک به سیل کوي معاویه رضی الله عنه راولګي یزید ته دا دغه ورک زوی وو چې د څه خاطر علی هغه د څه په کار دی څه علاج دی هغه وی پلار زمون د شام لخر او بچای ده او خلافت دی د څه لخر ولګي چې یو سره مکه کې بل دلته یو سر به راوړي وی لک سوچ وکبل نسخه وی تراوړه قلم او کاغذ چرای وړ ویلیکل دا خط د معاویه رضی الله تعالی عنہ د قریشی نه هغه چاته چې هغه قریشی دی د مکه امیر دی د رسول الله سلام د خینی زوی دی د اسماء چې هغه د عائشه بیبي خور و سلام په وکاو ته ویلې د نن رستا زما زمکه سره د مریانو سره د کر کلیو د بوټو ونو دا ستا شولا او زه دغه نه تیرم معاویه رضی الله تعالی عنہ چې دا خط ولیک عبد الله ابن زبیر تراغه عبد الله ابن زبیر د خط ډیر حال ولا بدل په خپل خط باندې ډیر زستوبانش او بیا دغه بل خط ولیک د معاویه رضی الله تعالی عنہ د خپل خبرو د بخنی او د دی او د دی هغه چې راورسید هغه یزید ته ورکو ته ویل بچیا کله چې داسې حالات سمخ کېدلې نو دې سره داسې علاج کوه د داسې مرضونو علاج په دې عفو باندې کوه به داسې ویلې څوک چې دا خوښوي چې په خلکو واکو کې ځان سیدان کې د خلکو زړونه واخلي نو هغه دې په داسې دوا باندې علاج وکړي دی معنی محبت خلکو ته ملاویږي تاسو به محبت زړونه به واخلي بچای به وکي سید بشي مسلمانه عفو خو ډیر ناشنا صفت دی د الله عز وجل خو ده عائشه بیبي ویل یا رسول الله کدا ليله القدر الله ما ته نصیب کی نو زوب کې څه ما وای دا وکنه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني مؤمنانو تاسو باور وکي کله چې یو څوک د عفو ډولونه کله یو تیری خبره ته چا وکړه د ظلم زیاته ته وکړه رد بده تبا دا مو یوا چیرې زه په بی غیرت راشم یا به څوک دا و چې دی یریږي د الله د پاره ته دا معاف کا په زړه کې وزغه صبر او برداشت دغه ته ویل کیږي مؤمنانو دا تیر کا تر دې پوری علماء دا ذکر کړی دي چې ایاکم ورای الاوغال تاسو د رای الاوغال نظام وساتل دا څه شي دی وای دا چې خلک به دا وای چې دی یریږي او پیغور بکي او دا دی وغه دی نه د سیمه د الله د پاره دا وکي عفو بخنه دا مو یو چې دا به دی یریږي او د الله عفو خو دا بس د الله د پاره الله مال قیامت کې دی عوض او عزت او مرتبه او دا راکی په دې باندې قبل زما بدن به جهنم نخلاش ما ته په دې باندې د ګناونو کفاره راکړې شي دا بس ما د لپاره کفاره شي دیو نه عفو ډیر قیمتي شی دی دوهم یو چا سوک سپېړه درکړه حق دې نه واغستا حق مومنو د آخرت خو یو څه پرې خودل پکار دی ولا د آخرت ته یو څه ذخیره کی او دغه به ډیر غوري په دنیا کې تا خار څه تیر کړه خو ول د آخرت ته څه نه ساتي التشته منی و د دې حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انی لاعلم الناس ذات خلق او قومنا فی جهنم چې دوی به د قیامت په ورځ دومره اجرونه راوړي کجبال التحامه البيضاء د تحامه د سپین غرونو خرتر داسې دنګ د اجرونو د منځونو د روجو د ذکرونو د صدقو دا بوي دا چې راوړي د بڅ کړي شتم هذا وزرب هذا دای والد دای ټکول په دې ظلم کړي د دې حق وړل دا ټول باريزي راوړي یا الله دې سړي زمونږ باندې ظلم کړي زیاته کړي دي الله زمونږ د حق دی واخل الله به ته حق ورکړي دوی یا الله دلته خود څه نشته ما سره نو په دې منځ کې با الله ملائکه ته وای د دې سړي اجرونه وتل یو د نیکین او د خلکو لور کوي هیڅ به دې سړي نه د نیکین او د ثوابونه د اعمالو د تلی دوی له ور کوي تر دې پورې د غرونه بخلاش ازینه بندگان په پس یا الله زمون حق په وسم پاتې شو خدای دغه نیکین نشته دی بیا به داسې امر وکړي د دې خلکو ګناونه راواخلې په دې سړي واچوي کله چې به د باندې د پردي ګناونه واچولې شو فیمزا به النار فیصله به وشي او د پردو په ګناونه کې به جهنم لاله شي ولی بزي ځکه دلته ظلم کړي او حق ولاغسته او تعدى ظلم زیاته او دای پکړو د دیو جن د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی د مؤمنانو چې
کله تاسې د دنیا نه ځئ د دنیا د تګ نه مخکې تاسو ځانونه حلال کړئ او عفو وغواړئ. ځان څنګه حلالې؟ د چا د ظلم کړی، حق د خوړلی، زیاتې ناروا خبره اندونه زیاتې ورشي ځانونه د حلال کړئ چې هغه تا وبخي، معاف دي کړي. یا له د خپل بدن ورته ونیسه، که څپېړه دې والي چې څپېړه دې ووایي، که پسوک دیواله پسوک دی وای، خو چې د آخرت ته مپرې د آخرت ګوره ډیره درانه حال دی. ته ګوره د الله نبی ته ګوره صلی الله علیه وسلم ما او ته خو د رسول الله نه ډیر قدرمن یو. ډیر عجیبه واقعه ده. واقعه کې راځي یو سړی راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قصاص خو شته که نه؟ زما په تا باندې یو پور دی، زه تا په یوه څپېړه والی یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي وووه په څپېړه مې وووه، پور دې واخله. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په غاړه کمیس نه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته مبارک کمیس لمنه جګوي او دغه شا اوږې ورته ښکاره کوي چې ویې ووه. هغه سړی رالګېږي او خپل خوله او مخ د رسول الله په ډډو پورې او ولو پورې سولوي او یا رسول الله وایي زما غرض دا نه و چې زه دې په تا باندې ګزار وکړم او پور والم. زما غرض دا و چې زما بدن ستا بدن پورې وسولیږي او د جهنم نه الله وساتي. ای مومنان موږ دغه پیغمبر نه خواږي یو، زیاتې کمې هېڅکله مه کوئ. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایلی دي وایي درې شیان دي، د دې د انتقام کوشش مه کوئ چې بدل واخلئ. انتظار د لږو شپو وکئ، رب العالمین به هغوی ته دا سزا ورکوي، آخرت کې به هم ورکوي او دلته به هم ورکوي. یو ظلم دی، چا چې په چا ظلم وکړو والله لږې شپې انتظار وکړه، قسې ظلمونه به دې سړي څه کېږي، ده څه به کېږي، د اهل څه به کېږي. دوم مکر دی، مکر چا چې چاته چل او مکر د پټي د ځمکې د کور د وظیفې احساس که چې دا وظیفه د ده نه لاړه شي او زه یې واخلمه، دا عزت د ده نه واخیستلی شي او زه یې واخلمه، دا ځمکه او کور د ده نه واخیستلی شي او زه یې واخلمه. دا سړي ته به دا مکر دقسې به جوړېږي بېرته ده ته. ولا یحیق المکر السیء الا باهله، بد مکر بېرته به سړي راګرځي. او دریم شی مومنانو هغه د مور پلار نافرمانی ده. چا چې د مور پلار نافرمانی وکړله، وی کړول، وی زورول، مومنانو لږ شپې انتظار وکړئ، دقې به بچي او کشران دقسې راشي او دقسې عمل به ورسره وکړي. د دې وجې نه هېڅکله ظلم زیاتین د عفو پکار دی. مومنانو باور وکړئ عفو ډېرې قیمتي دي، قسم په الله ډېرې قیمتي دي، دومره قیمتي دي چې حد نشته دی. تاسو یو عجیبه واقعه واورئ. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ نه یوه خبره بلال ته وشوله، و یا ابن السودا و انت ای د تورې زویه ته ماته لګېږي او داسې خبره کې. هغه لاړې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې وایي ماته یا ابو ذر ته بلال ته داسې ویلي دي. ابو ذر په خاورو باندې پرېوته رضی الله عنه، بلال ته وایي خپه به دې راغلی او زما په دې مخ به یې وسږدې، زما په زه د اوس نه پاسېږم دې خاورې. مومنانو داسې عافیې وغواړئ، داسې عافیې. مومنانو ډېرې ناشنا ورځې را روان دي والله. یوم لا ينفع مال ولا بنون، داسې وخت را روان دي هلته بچي ملاتړ بیا نشته، وظیفې نشته، ګاډي موټرې نشته، دندې نشته دی، پیسې او اکاونټونه دي بیا هلته نه وي چې دا راواخلې او څوک په د لاسه کړي. حرام یې حلال یو شان مه راټولوه د الله بنده، په ظلم زیاتې مه راټولوه. بل مسلمان په نفقه کې ګوتې مه ووه چې هغه هم بچي لري، اولادونه لري او د هغه نه ته چل دوکه ورته جوړې او د هغه زیاته نیسي. هېڅکله دا زیاتی مه کوئ. چا نه چې شوي په دې دنیا کې د عفو او بخښنې وغواړئ. مومنان عفو د الله عز وجل خوښه ده، ځکه د الله نبي صلی الله علیه وسلم به وایي دا ذکر ډېر کوه، اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یا الله ته عفو کوونکې، عفو خوښوې، موږ ته عفو وکړي. په حج په اعمالو کې داسې دعاګانې کړي دي. لیلة القدر کې عایشې بیبي رضی الله تعالی عنها وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته دا ویل چې تا ته که میلاو شوه داسې ویوه. الله عز وجل دې موږ او تاسو عفو کوونکي بندګان وګرځوي. رب العالمین دې موږ په چا باندې ظالمان کوي نه، او که په موږ باندې د چا ظلمونه شوي وي الله عز وجل دې زموږ په حق کې هغوی ته عفو وکړي. مومنانو دا د الله د نبي صفتو چې د شپې به کله موده کېده هغه به عفو کوله. وایي زه چې سبا کم او زما په دې زړه کې هېڅ چاته درغلي او بدي نه وي دا زه خوښوم. ما ته د خپلو صحابه کرامو څه مه راوړئ
چې داسې ویلي او داسې کوي او داسې. مؤمنانو عفو ډېر ناشنا صفت دی. یو صحابي یو ناشنا واقع ده، دا به لنډه ذکر کم. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام سره مسجد کې ناست، په دروازه به یو سړی راشي او دا جنتی دی. صاحب یو سړی راغی مونږ یو کیسته وته سبب به موږ ناست په دروازه به سړی راځي جنتی دی. درې ورځې به دې سویلې. عبد الله رضی الله عنه فرمایي و ازما پلار ته چې پلار استا خدمت کوم ته سپینګری به، خو رسول الله د سویلې دی زه دا سړی ګورم لاړم د سړی سره ملما شوم. سړی هیڅ اضافه عمل نه کول، هغه څه کول چې منګه کو د شپې لږ عبادت او ذکر او دا او ته ویلې چې لکه د الله بنده ته کوم عمل د سکه چې هغه ډیر د امید والا دی او زمنګ نه زیات دی. رسول الله ستا په حق کې د هغه ورزخ نور څه عمل ډیر نه کوم، همدغه اعمال مې دي یو کار کوم. هغه دا چې زه چې کله د شپې او د کېږم زه ټول خلکو ته عفو کوم او بخنه چې چا زما په حق کې څه کړي دي، څه ویلي څه کړي دي. او دوم چې چاله الله عز یو نعمت ورک، یو نعمت که کور دی که پټې دی که سورلی دار شي، یعنی یو نعمت ورک په دې وسه حسد نه کوم. هغه ویل د الله بنده خو همدغه صفتونه دي کنه، داسې موږ چرته شو کولی. الله دې موږ دغه صفات والا جوړ کړي چې بیا تاسو سره مخ کېږو. په هغې پورې په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.